مراد 8 طفل دارد و به دلیل درگیری ها در هلمند به قندهار پناه آورده است. وی سرپناه ندارد و سردی زمستان را در زیر این خیمه ها سپری می کند. مراد می گوید تا کنون از هیچ مرجعی کمک دریافت نکرده است. حکومت سره امداد را سره وکي او مرسته را سره وکي او کمک را سره وکي یا خواري را برابر کې خواري چې وکړو هم سید است مزالکان دغه بیا خواري دي. مبارک شاه بیجا شده دیگری است. او هم از شمال هلمند به قندهار آمده و با سایر بیجا شده ها در اینجا زندگی می کند. مبارک شاه حالا به امید حکومت و مؤسسات بین المللی نشسته است. خود وطن کې گزاره نس کولای د جنګ وسه تعلیم د یوې خواولي حکومت مې د بلې خواولي په مابین کې موږ خوږیږو نو موږ مجبور یو شهر ته به داسې امن ځای ته بجو چې حالت جنګ وو ا د سر امامو یې کده لوج مړ کېدو کده یخ مړ کېدو هغه ځای ته به ځان رسوو. از سوی دیگر مسئولین ریاست رسیدگی به حوادث طبیعی قندهار میگویند که سال گذشته به بیش از 17,000 خانواده مواد خوراکی و غیر خوراکی کمک کردند. اما بیجا شده هم میگویند که کمک های اولیه مشکلات آنان را حل کردن نمیتواند. آنان به سرپناه نیاز دارند. پنجوای په ولسوالۍ کې د مار په غره کې موږ یو ښارګوټی لرو چې تقریبا د څو کلونه کېږي چې د دې موږ کارونه شروع کړي دي. اوس انشاءالله کارونه پر خاتمه دي. 1200 جریبه مځکه لرو چې په دې 1200 جریبه مځکه کې موږ تقریبا تر نیمه یې ډېره موږ خطرناک کړې ده نمرې کړې مو ده دا آماده ده چې اوس انشاءالله وعده دل متخلکو ته دا نمرې ورکړو. بر اساس سروی ریاست مهاجرین قندهار سال گذشته حدود 4600 خانواده از ولایت‌های اروزگان، هلمند و زابل، 10,000 خانواده از پاکستان و 1200 خانواده از ولسوالی‌های ناامن این ولایت به شهر قندهار پناه آوردند.